هغه بنده چې هغه باندې د الله حق پاتې دی یا پې د بنده حق پاتې دی په ده باندې د مرګ نړوان دی وصیت کول له هغې واجب دی یو بنده دی د بنده حق دی پې د چا قرض دی پې د چا پیسې دی پې د چا پې بل یو حق دی او دی مړ کېږي د مرګ نه مخکې په ده باندې دا واجب دی چې دی خپلو وارثانو ته وصیت وکړي چې د فلاني په ما باندې دونه پیسې دي د فلاني په ما دومره حق دی د فلانی ما دومره حق والی دی زما د مرګ نه بعد زما د مال نه زما غاړه خلاصه کې او هغه له د هغه حق ورکې دا په هر مؤمن باندې واجب دی چې په کوم مؤمن باندې منځونه پاتې دي نو د منځونو د فدیې وصیت په ده باندې واجب دی د یو منځ په بدل کې به د صدقة الفطر په مقدار باندې نیم سا غنم یا د هغې قیمت به ورکوي د یو منځ په بدل کې دروازې به شپږ منځونه حسابوي وتر به ځان له حسابوي نو د یو ورځې منځونه یې نه دي کړي نو دا به شپږ حسابوي پنځه منځونه فرض یو وتر دا شپږ منځونه په ده باندې واجب دي چې دی د مرګ نړوان دی یا خو په خپل جون باندې وکړي که په جون باندې کوي یو صحتمند دی نو د دې منځونو به قضا راوړي او که نه د منځ قضا